خب توسل خود علماء اهل سنت په نظر څه چې توسل تر موضوع الفقهیه د اهل سنت کتاب دی ته هغه کې ذکر کړی چې توسل دا صورت یعنی بعد وفات پیغمبر نه توسل کیدای شي کنه دا چونکه مطالب زیات دي زه غواړم چې دې پروګرام کې دا توسل الله بحث په باره کې کوم مطالب دي بیان شي جی ځکه زه د مطالبونه زر تیریږم هغه ته ذهب جمهور الفقهاء جمهور څوک فقها دي جمهور څوک علما دي اکثر څوک علما دي هغه غو نظر څه دي اوس په خپل بیا بریکټ کې لیکل دي المالکیه والشافعيه ومتاخر الحنفيه وهو المذهب عند الحنابلة څلور مذهبونه در سره جی امام مالک والا امام شافعی والا امام احمد بن حنبل اور ابو حنیفه امام اعظم والا دغه ارڅلورو پیروکار د دیو نظر ته جو اکثر علما نظر ته الى جواز هذا النوع من التوسل هغه یی ته د پیغمبر د وفات د بعد کوم توسل دغه جایز دی صحیح دی سواء فی حیات النبی او بعد وفاته آفرین چاہے خود پیغمبر په زندگی کې وي یا پیغمبر زندگی د بعد وي هر صورت کې توسل چه دی جایز دی دا چوک وي د خود اهل سنت عالم وي کتاب عنوان لګ دوباره ذکر کړئ الموسوع الفقهیه الموسوع دا لیکل دی حسین ابن عوده د اهل سنت کتاب دی هغه کې وی څه هم حنبلی هم مالکی هم شافعی اور هم حنفی احناف دو ټول کوم جمهور علما دي هغه وی څه پیغمبر اکرم وسیله ورکول د پیغمبر وسیله ورکول د خدای په درگاه کې چاہے پیغمبر زنده وي یا پیغمبر وفات ته بعد وي دا جایز دي کې څه مشکل نشته دي دې ځینې کې د شی یو بل خبره هم واضح شي چې کې د شی د ځکه چې دلته متأخرینو ذکر راوسته وو د حنفیانو سره یعنی کې د شی چې دینه مخکینی چې کوم هغه د جایز نه ګڼل کې د شی نه ګڼل خو متأخرین اوسنی چې کوم دي د جایز هغه وفات د بعدم جایز ګڼي یا مثلا یو بل د کې نامه مخصص د علما ولا القول الاول په توسل کې پہلا قول څه جواز التوسل بالانبیاء والصالحین حال حیاتهم وبعد وفاتهم زندگی کې یا وفات د بعد وي انبیاء او صالحین وسیله ورکول دا جایز دي قال به مالک امام مالک هم دا خبر کوي والسبکی ولا کلام اس کی مروړو والکرمانی والنووي والقسطلاني والسمهودي وابن الجزري دا علماء نه میل کوي دا ټول دی غړ علماء دي جو سره غړ محدثین دي عام کسانه کوچه او د عام وړو کې مسجد امامان نه دي د محدثین د ائمه حدیث جو تویل شي چې جو ټول وی چې دي توسل چې جایز دي